بیا عیسی هغې ته په مثالونو کې وفرمایل د اسمان بادشاهي د هغه بادشاه په شان ده چې د خپل زوی د واده د روټۍ بندوبست یې کړی و. خو کله چې هغه خپل نوکران رابللي شویو مېلمنو پسې ولېږل نو هغې رانلل. هغه بیا نور نوکران ورپسې ولېږل او ورته وویل چې رابللي شوو خلکو ته دا ووایئ چې دا روټۍ ما ستاسو دپاره کړې ده. ما خپل غویان او څاروي څاروي ستاسو دپاره حلال کړي دي. هر څه تیار دي، د واده روټۍ له راشئ. خو هغې یې هېڅ پروا ونه کړه. یو خپل پټي ته لاړو او بل خپلې سوداګرۍ پسې لاړو او نورو د هغه نوکران ونیول، بې عزته یې کړل او ویې وجل. بادشاه غصه شو. هغه د هغه قاتلانو د وجلو دپاره فوج ولېږلو او د هغې ښار یې وسوځولو. بیا هغه خپلو نوکرانو ته وویل د واده روټۍ تیاره ده، خو کوم مېلمانه چې ما رابللي وو هغې د دې عزت لایق نه وو. لویو لارو او چوکونو ته لاړ شئ او هر څوک چې بیا مومئ د روټۍ دعوت ورکئ. نوکران بازار ته ووتل او ښه او بد ټول یې راوبلل او دغه شان د مېلمنو نه حال ډک شو. خو څه وخت چې بادشاه راغی چې مېلمانه وویني نو هغه وکتل چې یو سړي د واده مناسبې جامې اچولې نه وې. بادشاه ورته وویل چې زما مرګریا ته د واده د جامو نه بغیر دلته څنګه رالې؟ هغه سره هیڅ جواب نو. نو بادشاه خپلو خادمانو ته وویل چې د ده لاس او خپې وتړئ او بهر په تیاره کې وغورځوئ. هغه ځای چې جړا او د غاښونو چیچل به پکې وي، ځکه چې رابللي شوي خو ډېر دي خو غوره شوي لږ دي. بیا فریسیان لاړل او په خپلو کې منصوبه جوړه کړه چې هغه څنګه په خپلو خبرو کې راګیر کو. هغې خپل ځینې موریدان د هیرودیوس د طرفدارانو سره عیسی له ورولېږل. هغې ورته وویل چې استاذه موږ خبر یو چې ته یو رښتینی سړی او د هیڅ چا طرفداري نه کوې، که هغه هر څوک هم وي، خو ته د خدای پاک د لارې تعلیم په رښتیا سره ورکې. موږ ته په دې هکله خپله فیصله راکړه چې ولې موږ ته دا روا دي چې د روم کیسر له محصول ورکو او که نه. خو عیسی د هغې په سازش پوه او هغې ته یې وفرمایل چې ای منافقانو، تاسو ما ولې راګیروئ؟ تاسو ما ته د محصول سکه وښیئ. هغې د سپینو زرو یوه سکه ورته ورکړه. عیسی تپوس وکړه چې دا د چا تصویر دی او د چا نوم پې لیکلی دی؟ هغې جواب ورکړ چې د کیسر. هغه دوی ته وفرمایل څه چې د کیسر وي هغه کیسر له، او څه چې د خدای پاک وي هغه خدای پاک له ورکوئ. په دې جواب هغې حق حیران شول او هغه یې پرېښوده او ترې روان شول.